بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، د آرټیفیشل انټيليجنس په بنیاد باندې یو څو تصویران جوړ شوي دي. خاص طور د هغه خلکو دپاره دي کوم چې په خپل خویندو میندو تعلیم نه کوي. د هغو دپاره پکې یو سبق دی، نو نن در سره په هغې باندې خبره کوم. لکه یو تصویر تاسو ته مخامخ ښکاري. دا تصویر پکې ډېر زیات وایرل دی. پکې کم میل ډاکټران دي، تاسو کتلی شئ ورسره فیمیل ده. دا د دې د وجې لکه خلک د فیمیل کم تعلیم چې دی د ښځو د هغې خلاف دي. نو چې کله بیا هم د یو ښځې ماشوم کېږي، هغه پریګننټ وي، د هغې ډیلیوري کېږي، نو د هغې کم بچي چې او کم نور انتظامات چې بیا یې سنبالوي، نو هغه به هم میل ډاکټران وي. تاسو هغه دا وخت په سکرین باندې کتلی شئ. ډېر زیات مشهور دی په سوشل میډیا باندې دا تصویر. دې نه علاوه د بل تصویر طرف ته راځو. دا وګورئ، یعنې یو پریګننټ کم ومن چې ده، د هغې کومه معاینه چې ده هغه میل ډاکټران کوي. نو هغه تاسو په دې باندې په خپله سوچ وکئ. لکه نن سبا موږ وګورو په هسپتالونو کې هم داسې جګړې هغه مخې ته راځي، په کوم کې چې دا ویلی کېږي چې آیا زما کوم کور والا وه، دې له الټراساونډ وشو او الټراساونډ ویله میل ډاکټر وکړو، نو په دې باندې بیا یو غوی مه جوړئ. نو که چېرې فیمیل ډاکټرانې نه وې، هغه نرسنګ سټاف نه وې، نو بیا چې د هغې کوم حالات وو هغه به هم دارنګې وو، دا کوم تصویران چې هغه جوړ شوي دي. ورسره چې کوم دی دا تصویر یو دا او کم ډېر مشهور تصویر چې دی هغه دا دی، یعنې د کوم پریګننټ ومن بیا کومه معاینه چې ده نو هغه به هم میل ډاکټر کوي. کوم الټراساونډ چې دی هغه به هم میل ډاکټر کوي. نو هغه وایي که ستاسو په زړه بده وي او که ښه وي، خو بیا به داسې رنګې کېږي. دا تصویران چې کوم دي هغه د انټيليجنس کم آرټیفیشل په هغه ذریعه باندې جوړ کړی شوي دي. خاص طور پکې خلک د افغانستان حکومت چې دی په هغې باندې نیوکه کوي او وایي چې دا کم تصویران چې دي د هغو دپاره هغه جوړ کړی شوي دي. خو یوازې هغه نه، که بل طرف ته موږ خپل خیبر پښتونخوا ته وګورو، دلته هم داسې قیسې چې دي هغه ډېرې زیاتې سیوا دي. یعنې کوم د فیمیل ایجوکیشن چې دی په هغې باندې پابندیان یې هغه هم دلته هم ډېرې زیاتې سیوا دي. نو تاسو ټولو ته په دې یو ویډیو کې کوم تصویران چې ښکاره شو په دې باندې تاسو په خپله سوچ وکئ. تاسو ته چې څه قسمه آیډیا اخلئ، بیا هغه اپلای کوئ په ځان باندې. دغه ویډیو به انشاءالله بلې ویډیو ته میلاوي. والله حافظ.